د اسلامي امارت لخوا د خپل بری او خپلواکۍ ورځ نمانځل د مولا یعقوب حقانی او متقي مهمې ویناوې وایي دا ځل د څوک د افغانستان د نیواک او ښکېلاک خوب هم نه ویني. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د زمري 40مه د اسلامي امارت لپاره د بري او له امریکایي نیواکه د هیواد د خپلواکۍ په لوی پوځي پریډ کې چې په باګرام کې ترسره شو، د اسلامي امارت د دفاع وزارت بېلابېل ډول قیتې درندې وسلې لرونکي روسي او امریکایي ګاډي او پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې شول. همداراز په کندهار کې د ملا هیبت الله د ساتنې ځانګړو ځواکونو هم دا ورځ ونمانځله. مولا یعقوب ویلي دي دا ورځ په تاریخ کې یوه مهمه او د ویاړ ورځ ده او په دغه ورځ افغانستان له 20 کلن اشغال او تیري څخه خلاص شو. هغه ویلي دي چې 20 کاله یې د کفري اشغال پر وړاندې هر ډول قربانۍ ورکړي او اوس چې شریعت واکمن شوی ټول افغانان باید د اسلامي واکمنۍ ساتنې او ملاتړ ته چمتو وي. هغه همداراز ګواښ کړی چې د دې ځواکونو په شتون کې دا ځل د بهرنیان د افغانستان د نیولو فکر هم ونه کړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي ویلي دي لکه څنګه چې د زمري 40مه له امریکایي اشغاله د ازادۍ ورځې په توګه نمانځو، په ورته ډول د زمري 28مه چې له انګریزي ولکې د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد ورځ ده او د غوایي 8مه چې د مجاهدینو د بریا ورځ ده د درناوي وړ ورځو په توګه یې نمانځو. بلخوا د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د زمري 40مې ورځې د نمانځلو پر مهال د کوم ځانګړي هیواد له نوم یادولو څخه پرته ویلي دي لکه څنګه چې نړیوالو د افغانستان په اشغال کې همکاري کړې وه، اوس یې واره ورته چمتو کړي چې په ودانولو کې د هم ورسره همکاري وکړي. سراج الدین حقانی پر افغانستان د دوی د واکمنېدو د 3مې کلیزې په پار د باګرام په هوایي ډګر کې جوړې شوې غونډې ته د خپلې وینا پر مهال ویلي دي له نړیوالو سره حساب او کتاب نه کوي، خو اوس د نړیوال له دوی سره د افغانستان په پرمختګ کې مرسته او همکاري وکړي. ښاغلی حقانی وایي موږ له نړیوالو سره حساب او کتاب نه غواړو بلکې یوه ښه واره مو ورته برابره کړې چې د افغانستان په ودانولو او پرمختګ کې لکه څنګه چې د اشغال پر مهال را سره همکاري کړې وه، همداسې دې په پرمختګ کې هم را سره همکاري وکړي.